زما د قرآن کې بیا بل مشوره نه درکوم زما د قرآن کې بیا بل مشوره نه درکوم بیا بل مشوره نه درکوم ما د قرآن کې بیا بل مشوره نه درکوم ودرېږه و د الله بنده روپۍ دې غر کې کړې او په فضول ځای کې دې غر کې کړې که نه ولې مې فضول ځای کې غر کړې که یاره دا ته څه وې مړه یاره زه تا ته د دې دپاره وایم چې دا د لکاو کروڑونو روپۍ دې ولګولې که دا دې چېرته د روډ په غاړه لګولی وی نو ډېره به ښه ولې دې ته خو روډ هم نشته دومره لار ده ورته د الله بنده مسلمانه تا ته دا پته شته دا څومره ځمکه چې ما اخیستې ده بیا مې دا څومره آبادي وکړه په دې پیسو باندې په روډ په غاړه باندې یو کنډر هم نه کېده الله ولي ما پې 3 کناله ځمکه مو اخیسته ورسره مې د آبادي مو وکړه مړه یا لکه څه قمقل سړی نو چې سبا درته دړه دوره وشي هټ اټیک ته وشي نو بیا به دې خلک په اوږو ځغلی اسپتال ته زه ته ما ته دا ووایه بیا به دې په اوږه وړي ځکه درته وایم چې د روډ غاړه دله ښه وه عجیبه سړی دی ما لا کور جوړ کړی نه دی او زما په هټ اټیک پسې شوی دی داسې راته اندازه لګي چې زما د دې کور نه ده ته د هټ اټیک شکایت شوی دی بغیر لرګونه سوځي د ده سره خو ما څه بد هم نه دي کړي دا فضول مشورې ما لکه نور وایده څه سوچ کې زما په خیال که څه زما په دې خبره د دماغ و کار وکړو دا ځای ورانی او د روډ په غاړه پې ځای جوړی نه ستا د مشورې ډېره مننه خو چې څوک راله غلطې مشورې راکوي که نه زړه مې غواړي چې د هغه سر وران کړم زه دا پیپونه میپونه راغونډومه ته دا بوتل وڅکه او زه د دې ځای نه مړه هسې فضولې تاوانونه وکړو د چا منیم نه لکه دې ته پکې څه ضرورت دی مړه دې ته پکې څه ضرورت و مړه ها ضرورت نشته نو څه زه بارې وسرخانه مې له خوښه نه شوه ولې څه چل دی وسرخانې نه سوری وړوکی دی د څه شي سوری وړوکی دی دا دروازه وړوکی ده 2 روپۍ دې به ولګولې مې دې کوټۍ باندې او مرګ حق دی بالکل حق د ورځې به مرو او نو ته چې مړ شې که نه نو دا کټ به څنګه دننه کوې وسرخانې ته د څه شي کټ په څنګه دننه کوي دا کټ کې ته دننه کوې نو تا به لامبوي نو ته ما ته دا ووایه چې ستا کروڑ روپۍ تا ولګولې دي پیدا څه وکړه ته مرګ نه بعد ستا د لامبولو هم صحیح نه دی خدای دې ځان له غر که ګورېله کور ته لا ما کټه نه ده راوړې کور لا تیار شوی نه دی پوه شوې او ته بیا زما په کپن دپن او زما په لامبلو پسې او زما په غسل پورې نښتی پوه شوې یاره خو ډېر قبیحه سړی که نه بې انتها یو رذیل سړی مړ دی که مړ دی دا ګزار دې مال سره راکړو ولې ووالم تاسو ځکه مې وویلې که نه چې ستا د خولې دا سوری ټیک نه دی بې ځایه ځای غږېږې وره چې د خولې دا سوری دله ټپ کړم ودرېږه غلطي زما د قرآن کې بیا بل مشوره نه درکوم زما د قرآن کې بیا بل مشوره نه درکوم بیا بل مشوره نه درکوم ما د قرآن کې بیا بل مشوره نه درکوم ودرېږه خو یو ځان له لیوني که لکه زه چې ولیونی کړم پوه شوې څوک وایي سر یې کوږ دی او څوک وایي سر یې نیغ دی پوه شوې څوک وایي دا مسله ده پکې او څوک وایي دا مسله ده پکې یو سړی را باندې هم نه خوشحالېږي خو خپل هغه بړاس را باندې په څه طریقه وباسي ماشاءالله کور ډېر ښکلی دی ډېر مزیدار دی زه پکې وګرځېدم په نقشه جوړ کړله خو پکې شته لکه صفا خبره کوه څه خو دی پکې لکه خو پکې دا دی دا مین ګیټ نه دی دا چې هغه شاته ځي کې نو بیا به ښه وه و د مسلمان زویا دا مین ګیټ چې کوم دی که نه دا زما لاره ده دا مې خپلې لارې ته کړلی او ته چې کومه شا یادې که نه هغه ځای کې زما لاره نشته هغه قبرستان دی نو قبرستان ته څوک لارې نه کوي دغلته بیا پوه نه شوې که نه دا ستا خپله لار ده بالکل زما خپله ده که دا ګیټ ته هلته لګول وی که شاته نو ته په قبرستان پرې راتلی نو خلکو مړې خښول پرېښودي دغه لار به هم تا قبضه کړوه او دا ځای چې دی نو په دې به د بیټنګن او بینډۍ کرل وي ډېر پیدا کې به وي ته راته که څه د فرعون د قبیلې نه ښکارې هغه هم په قبرستان باندې قبضه کړوه نو ویښته دې خپل دي خپل مې دی شکر الحمدلله دا به دنه په موټو وباسم دلته به دنه پاتې شوي دا ویښته ګوره شابه سیده وځه رزیله د ښې مشوره چاله نشي ورکولی هر ځای فساد او شر
او مصیبتونه جوړوئ زندګي خان غونته کې السلام علیکم ترا وعلیکم السلام څنګه چل تر خی برابرې خیر دی وراره ټیک ټاک یې خیر ده خی ستا هغه پلار راته ویلي وې ماشاءالله دی د انجینرۍ سبق وایي او بس جو یو کال لا د پاتې نور کمپلیټ کېدو ماشاءالله ماشاءالله دا خو ډېره ښه خبره ده خو هسې زمونږ په دې نقشه باندې هم داسې نظر مزر وغورځوه که نه څنګه کار مار ټیک دی که نه دا نقشه چې څنګه ما جوړه کړله دا برابر ده که نه ده ستا په دې کور ما ډېر ژور نظر غورځولی ستا دا ځای چې کوم دی دا د کور مناسب ځای نه دی ولې په دې زه پوه کوم که نه په دې ځای به دې یو غوجل جوړه کړل او ډېر شی به دې باترومونه جوړ کړي وو نو د کلي دا خلک به پټو ته نه تلو د دې نه ګندګي جوړېږي دلته به تاله راتلو څه مناسب روپۍ به دلته درکولې او په غوجل کې به دې 3 میغې ساتل وې نو اپۍ به دې ځانه خرڅول بزنس مایند پکار دی بزنس لکه ته راته دا ووایه چې تا ته څومره سبق پاتې دی ما ته یو کال که دلته ولاړې نو یقین مې نه کېږي چې دا یو کال سبق پوره کې شابه وځه پاپا خوښه دې نه ده دا کور نه جوړو ولې زویا ولې نه جوړو څه چل دی پاپا دا خلک ولې سوځي کور به لازمي جوړو او که دا خلک سوځي که نه نو سیند ته دې لاړ شي او دا خلک ځکه سوځي چې دا په خپل هم د محنت قابل نه دي او بل هم کامیابۍ ته نه پرېږدي دوی دا وایي یا الله مال هم رانه کې خو د دې بل نه هم واخلې داسې نه وایي چې ربه دې بل له دې ورکړي دي او مال هم راکې ستا په در کې به څه کمی شي او بس السلام علیکم سلام امیر صاحب سلام علیکم خیر دی خبره ورخی ماشاءالله تبارک الله ښکلی کور دې جوړ کړه لکه ډېر خوشحاله شوم ډېره ډېره وړو ته څه ضرورت زمر دا واړه مې خوري سړیا ډېره مننه خوشحاله اوسې یار نور ډېر خوشحاله شوم چې تا ښکلی کور جوړ کړو الله دې پکې خوشحالي راولي او زه تابعدار یم چې څه ټایم وې که د پیسو کمی هم ماته ویلی شي دغسې کې یو کنډر دوه دي خیر دی ور به کړو چې سره کور ښکلی جوړ شي یار ډېره مننه امیر صاحب واحد یو ته مې ولیدې چې ته په ما باندې خوشحاله شوې څوک راځي وایي نقشه ټیک نه ده څوک وایي دا شی پکې خراب دی څوک دا وایي څوک دا وایي حسد او بغض دی ډېر زیات خفه کړم دې خلکو مړه دا دنیا خلک دی څوک به څه وایي څوک به څه وایي وایي به ته خپل کار کوه مشقت کوه محنت کوه تا په خپله ګټل له ځان نه او خپلې پیسې دي او خپل کور ولګوه نو تا به هم خوشحالې بچي به دې هم خوشحاله خلک به لګیایي د خلکو پسې مه ځه